بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هوم اف بایولوژي د یو نوې ټاپک سره حاضر یم. دا ټاپک د کلاس 10 د بایولوژي نه دی او د چپټر نمبر 13 د دې ټاپک نوم دی انټاګونیسټک موومنټ اف سکلیټل مسلز. زموږ په جسم کې چې کم هډوکي دي د هغې فنکشن ما تاسو ته ویلو چې هډوکي چې دي هغه موږ له یو شکل لا کوي، موږ له یو چې دی ډانچه راکوي، د هغې د وجې نه چې دی موږ کینو پاسو. خو د هغې نه علاوه مونږ چې کوم حرکت کوو نو د دې کوم هډوکي چې دي د دې نه چاپېره خدای پاک مسلز پیدا کړي او د هغه مسلز او دا هډوکي په یو ځای باندې کار کوي نو مونږ چې دی مونږ موومنټ کوو. خو اوس څه مسلز داسې دي چې هغه خدای پاک په جوړه کې پیدا کړي، په جوړه کې پیدا کړي نو په دې جوړه کې دا یو مسل چې دی یو کار کوي نو دا بل مسل چې دی د مخالف کار کوي. نو دې قسمه موومنټ ته مونږ وایو انټاګونیسټک موومنټ. او سکلیټل مسلز دي نو د سکلیټل مسل کې انټاګونیسټک موومنټ چې دی هغه څنګه کیږي نو په تفصیل باندې واورئ او زما خبرې چې کومې اهمې تاسو ته لګي ځان سره نوټ کړئ. مسلز ورک ان پیرز. یاد ساتئ مسل چې دي موږ ورته پټې وایو. زموږ په باډي کې 600 مسلز دي. کومې پټې چې دي هغه همیشه په جوړه کې کار کوي، یعنی دوه مسل چې هغه همیشه چې دی یو ځای. مسلز هیو اپوزیټ ایکشن ان پیرز. یاد ساتئ چې کله مسلز په جوړه کې کار کوي نو یو مسل به یو شان کار کوي او بل مسل چې دی هغه به بل شان کار کوي، یعنی دوه مسل چې دي هغه به د یو بل نه اپوزیټ یعنی مخالف کار وکړي. لکه څنګه کانټریکټ اینډ ریلیکس. که فرض کا یو مسل چې دی هغه کانټریکشن کوي نو بل مسل چې دی هغه کې به ریلیکسیشن کیږي. اگزامپل تاسو درکوم تاسو بیا پوه شئ. So opposite movement of muscles is called antagonistic movement. نو یاد ساتئ opposite movement مسل چې کله یو بل د opposite movement کوي نو دغه قسمه movement ته مونږ وایو antagonistic movement. یعنی مسل چې کله د یو بل مخالف کار کوي نو دې ته movement ته مونږ وایو antagonistic movement. ها اگزامپل چې دی موومنټ اف آرم مسل. لکه اوس زموږ دا لاس دی په دې کې خدای پاک چې دی مسلز پیدا کړي او د دې د وجې نه مونږ د خپل لاس چې دی مونږ رړقو او دې له موومنټ ورکوو. نو په دې آرم کې چې دی دوه قسمه مسل دي، یو بایسپس دی او بل ټرایسپ دی. نو دوه قسمه مسل دي زموږ په دې افر آرم کې. دا شاته چې کله تاسو اینې کنه نو دې ته مونږ ټرایسپ وایو او دا یو چې دی نو دې ته مونږ بایسپ وایو. د دې ټرایسپ او بایسپ تر راتلو نه مخکې یو دوه څیزونه دي هغه د ایکسپلین کوم ځان وګورئ. په دې کې یو حالت دی چې هغې ته مونږ وایو پلیک سټیټ. نو پلیک سټیټ څه شی دی؟ وین لوور آرم از بینټ. دا زموږ سره لوور آرم دی. دا لوور آرم چې دی کله مونږ داسې راغونډ کړو نو دې ته ویلی کېږي پلیک سټیټ. او بل حالت چې دی هغې ته مونږ وایو ایکسټینډډ سټیټ. نو ایکسټینډډ سټیټ څه دی؟ وین د لوور آرم از ان هینګینګ پوزیشن. دا زموږ لوور آرم دی چې کله دا لوور آرم چې دی دا کله داسې لاندې زانګي نو دې ته مونږ وایو ایکسټینډډ سټیټ. اوس په دې کې دا خبره ده چې کله مونږ دا لاس په دې پلیک سټیټ کې راولو نو تاسو ګورئ دا بایسپ چې دی دا راغونډ شي. اوس دا بایسپ راغونډ شو نو دا ټرایسپ چې دی دا ټرایسپ داسې چې دی اوږد شي. اوس دا ټرایسپ او دا بایسپ چې دی دا په یو ځای کې پراته دي نو ټرایسپ چې دی هغه دلته کې داسې اوږده شو او بایسپ چې دی هغه داسې راغونډ شو. چې کله بایسپ داسې راغونډ شي دې ته مونږ کانټریکشن وایو او دا ټرایسپ چې کله داسې اوږده شي نو دې ته مونږ وایو ریلیکسیشن. نو دې قسمه موومنټ ته ویلی کېږي انټاګونیسټک موومنټ. چې یو مسل چې دی هغه کانټریکټ کېږي نو بل مسل چې دی نو هغه به څه کېږي؟ هغه به بالکل ریلیکس کېږي. نو دې قسمه موومنټ ته وایو انټاګونیسټک موومنټ. extension and flexion is due to biceps and tricep. که پس که زمونږ دا بایسپ او دا ټرایسپ نه وي نو زمونږ د خپل لاس چې دی دا بیا نه مونږ داسې بینډ کولی شو او نه داسې په هینګینګ پوزیشن کې مونږ دا لاس چې دی مونږ راویستی شو. نو دا چې دی لاس چې دی مونږ چې دی بینډ کوو او مونږ چې دی داسې لغزې مونږ ساتو نو دا د بایسپ او د ټرایسپ د وجې نه دي او دا زموږ سره په اصل کې څه دي؟ دا مسله دي. by straightening up arm tricep contract. دغه دی چې کله چې دی لاس چې دی تاسو داسې بالکل وغځوئ او ښه چې کله مونږ داسې لاس غځو نو دلته کې زموږ سره د دې ټرایسپ سره دا چل وشي چې دا ټرایسپ کانټریکټ شي او بایسپ چې دی دا ریلیکس شي. نو اوس په دې وخت کې هم دوی یو بل ته چې دی اپوزیټ موومنټ وکړو نو دې ته مونږ وایو انټاګونیسټک موومنټ. نو بالکل آسان دی. زه امید کوم چې به تاسو پوه شوي. که تاسو پوه شوي نو ماته خپل فیډبیک ضرور راکړئ او د نورو سټوډنټانو سره ضرور شیر کړئ. د بلې ویډیو سره بیا میلاو شو. الله به امان.